تاسو کې یتیمانان څوک دي؟ ټول یتیمانان یې؟ سر جی یو کال کېږي. بیمار اوس یا؟ وایه که نه. زما مور به دومره ژړل چې دلته موږ ته د سکول چا وښودو نو موږ بیا راغلو موږ ته یې هر څه کپړې یونیفارم هر څه یې راغله موږ ته فري کړو. 300 ماشومان دي وزایم چې نیم په نیمه پای کې یتیمانان دي. بابا څنګه یې داجي؟ جی خوب یې ډېر. تا خو نه دي لیدلی نو څنګه خوب؟ دوی وایي چې موږ ته پلار یادېږي او دې سکول ته ډېر امید سره راځي ځکه چې زموږ پرنسپل ورته هر ضرورت پوره کوي. د بابا ډسکشن کېږي؟ نو ته خپل بابا په کومو لفظونو کې یادې؟ زما بو ډېر ښه ماله به دا روړل هغه بېر چې یاره زما مخکې که څوک د پلار نوم هم واخلي نو زه چا باندې ظاهروم نه خو چې کله کور ته لاړ شم نو د کمرې ور بند کړم او خپل سر او لاسونه دیوال سره وهم. تاسو کې یتیمانان څوک دي؟ تاسو ټول یتیمانان یې؟ ټول یتیمانان یې؟ ځای لاسونه ښکته کړئ ښه. په دې کلاس کې یتیمانان شته، لاسونه لږ اوچت کړئ. ها بسم الله الرحمن الرحیم. په نن سبا دور کې د انګړ یو ماشوم راغټول هم صاحب ډېر ګران کار دی. بیا یو سړی دا فیصله وکړي چې د چم یتیم دی سبق وایي او یو سکول پرانسته کوي په داسې حالاتو کې چې دا خپل وسایل د نش برابرې نو زم دغه سړی د سلام قابل دی. سر امید ماډرن ایجوکیشن سسٹم دې سره تړلی یو سړی عمران اسد صاحب ولاړ دی. السلام علیکم. دا د یو آغاز یو قدم دی. دا وخت په دې سکول کې زیاتره یتیمانان سبق وایي. 300 ماشومان دي وزایم چې نیم په نیمه پای کې یتیمانان دي. عمران یو جهان مننه خوشاله اوسئ. تا خو په خپل هم دومره عمر نه دی، دا کار خو ډېر وسایل غواړي. دلته څنګه رالی او دا سیستم چلیږي څنګه ورور؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه پهله خو یوسف جان صاحب ستاسو شکریه چې تاسو رالی او زمونږ د یتیم ماشومانو د غږ تاسو زمونږ هغه غرونو خویندو ته شتمنو ته رسولو هغه یو کوشش کړی دی. الله دې تاسو له هم اجر درکړي چونکې موږ هم د دې معاشرې او د غریبۍ کورونو کې رالوي شوي یو او خپل هم داسې ډېر دردونه داسې تکلیفونه کتلي دي چې موږ ته د هغې خبرې احساس وو چې موږ باندې کومه سخته کوم تکلیف تیر شو د یو ورور په شکل کې چې هغه د ګردو بیمار و، ګردې فیل وي. 8 کاله هغوی سره موږ په هسپتالونو کې او ډېرې منډې تړلې ډېر تکلیفونه تیر کړي چې کله د هغوی د وفات شو نو د هغې نه پس موږ ته احساس وشو چې په موږ خو تېره شوه خو چې نور د دې معاشرې دپاره موږ داسې ښېګړه وکړو چې د چا په زړه باندې مرهم کېدو. په هغه سلسله کې یو قدم موږ اوچت کړو. په 2016 کې یو یتیم ماشوم چې د هغوی د پلار هم وفات شوی او مور هم وفات وه او هغه ماشوم به د مصري خانې کې کباړ راټولولو
او دا هغه ماشوم نه موږ دا سلسله سٹارټ کړه. الحمدلله هغه ماشوم موږ یو تعلیمي سفر دغه آغاز وکړو او د هغه ماشوم نه بیا سلسله شروع شوه تر دې حده پورې چې نن په سیکړو تعداد کې داسې ماشومانان چې دغه یتیم دي د پلار سر سوري د هغوی په سر باندې نشته او هغوی دي که تاسو وګورئ که کله چې پلار نه وي نو هغه ماشوم معاشره کې هغه د ښه او د بد پهچان دغه ختم شي. زموږ کوشش چې عمران بھائی چې لاروي یو ماشوم ستاسو سوچ بدل کو او نن دار چې یو تاسو یو امید شروع کړي او دا یو یتیم ماشوم په ځای تاسو نن بشمیر یتیمانان د چت لاندې کېنو. الحمدلله جی بالکل همداسې خبره کیږي عمران اسد صاحب خو تاسو ته بخکاری کاکیان ماشومان او دا کلاس روم. السلام علیکم. نه نه کنه چې هم نه داس کلی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طارقه څه گزاره خو وکړه کنه نو پراټې به کمی خوړلې کنه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس کارو شو کنه دې کې کم یتیمانان دي یو دوه پکینو سونه دي دا ټول یتیمانان دي. وای کاکه ستا بابا شتا او ستا نو سر نو سر نو سر نو سر دا بې پلاره بچي چې راغټ شي صاحبه نو هغه بچي چې د چا پلار وي هغه ډېر غټ فرق لري. دا ټول واړه کاکیان دي. واه واه. او ستا بابا شته؟ نه. او ستا نو سر څه شو زویه؟ وفات دی. ها؟ وفات دی. خلاص کته که ښه زویه دلته سبق وې نورونه دې شته؟ یس سر. هغه کوم ځای کې دي؟ بره دي. عمران صاحب دا راته و چې دا خو یو کور څلور سره واړه ما اوس تاسو کو په دې سکول کې سبق وایي. جی بالکل د یو کور څلور ماشومان 15 ماشومان هم شته دي. تاسو یقین وکړئ یو مور رااله او د هغې 9 لوریانې دي نو چې کومې غټې دي هغوی دې باندې خو یې تېره شوه. هغې ویل چې زه د لوږې مړه شم خو چې زما بچو له کم از کم تعلیم ورکړي او هغه زما راتلونکي د دوی د مستقبل جوړ شي. الحمدلله دغه کور 15 ماشومان یې دلته سبق وایي. د څه کور څلور د څه درې دغه ماشومانو د ژوند د جوړولو دپاره یو ستړی کوشش زموږ شروع دي. څه واړه پکې داسې کله چې داسې جړغونه دلته کې کینې او پلار یاد کړي ګورې به ښکاري به که نه. جی بالکل داسې ماشومان پکې شته او وقتاً فوقتاً د دې له بیا موږ سایکالوجسټ هم راغواړو. یو ماشوم یې سره سایکالوجسټ سیشن واغستو نو هغې ورته وویل چې یاره زما مخکې که څوک د پلار نوم هم واخلي نو زه چا باندې ظاهروم نه خو چې کله کور ته لاړ شم نو د کمرې ور بند کړم او خپل سر او لاسونه دیوال سره وهم. لاس په اوچت کې کنه مړه طارق ګونګیان دي. دا د سم ټول ماشومان ګونګیان دي کنه خبرې نشي کولې. چې کوم پکې ما سره خبرې کوي سنا سره خبرې کوي بس سنا سره به خبرې کوم. سنا ته هم خبرې کوي. واه شاباس. دا دې وکړه ستاسو نوم دی؟ احمد. رحمت. سار چې راځي نو پیسې چا نه هلې؟ نیکه نه. او بابا نشته؟ نو سر. نو نیکه ته پیسې درکوي؟ ها کینه زویا ته چې سار راشي پیسې در څوک درکوي؟ سر موږ ته دا سر راکوي. سر یې راته راکوي. ها سر. شاباس. ښه دا راته زوی دلته سبق وایي؟ یس سر. په دې کلاس کې ټول یتیمانان ناست دي؟ یس سر. کوم واړه چې سار داسې راشي څه پکې ګورو څه پکې داسې لږ جاړي ویر راځي پکې؟ یس سر. وجه سي زویا بس د اچھا پلار وفات شوی. ښه ستا پلار څونه موده شو بچې؟ 3.5 کال. ښه نو هغه کله کله یادېږي زویا؟ یس. وایه که نه زویا تا پلار سره خبرې ترې کړې وې ګرځېدلې ورسره؟ یس سر. کتابونه دې اخیستي دي؟ یس سر. هغه ټیم موږ سرکاري سکول کې ته مه خفه کېږه ښه زویه. دې وړو له خدا چل نه ورځي که نه چې ته به خپلې احساسات او پلار سره ته جذبات څنګه ږدې او چې کوم سړی پوهېږي نو هغه ته احساس کېږي. ته مه خفه کېږه ښه زویه. او کېنه دا وخت چېرته چې هم زموږ د آواز رسي چېرته هم چې دا خپرونه رسي نو زه به تاسو ته دا یو ګزارش وکړم چې دا عمران اسد بلکل یوازې دی د ده د لکونو روپو خرچه ده. اوس که دا ماشوم سبق ونه وایي او بهر لاړه ضایع شو یا د آیسو ککړ شو نو دا تاوان نه دی. دا عمران اسد دا معاشره د ډېر لوی تاوان نه بچ کوي.
او قدرمنو ضرور سره درګه خبره به کمی کاکې سره خبرې کوم ها ورګه کنه زه اوس پکې کاکې ګورم کنه دې کاکې سره به خبرې کوم تراشه کنه منی وای ته ما سره خبرې نه کې ما سره بسو قبستا سنوم دی مروه مروه څنګه او پلار دشتا سر نشتا سار چې راځي نو پیسې چا نه لې مورنا مور نه بابا له سونه مو دوشوا سر نشته تا لیدلیو سر کینه خزویا شاباس دا واړه واړه کاکیان دي ماشومان دي او دا ټیچر ولاړه دي سره ورکوم دا راته وای زویا دا دلته خو سار چې دی راشي کنه سواړو پکې دا شي کنه چې په داسې د پستورو کې بیوخ کې ډېرې محرومې به وي ډېرې کمې بېشي به وي نو هغې سره بیا څه کوې زویا حوصله ولا ورکوم حوصله ولا ورکوې چې سر زیاتره څه قسمه مسلو سره راشي داسې واړه ټول یتیمانان دي کنه بس دوی وایي چې مونږ ته پلار یادېږي او دې سکول ته ډېر امید سره راځي ځکه چې زموږ پرنسپل ورته هر ضرورت پوره کوي اور بس زه به دا وایم چې کوم منزل د دوی انتظار کوي الله پاک دا ټول ماشومان هغې ته ورسوي امين امين ثم امين او زه به وایم چې اسد صاحب ستا ګورې ټیچران هم ماشاءالله ډېر میچور دي او ډېر سنجیده دي نو تاسو له به زه بیا کتابونه هم راوړم ها ټیک ده که نه کتاب د چا چا پکار دی ښه مته ته دوی ښه د نورو نه دی پکار کتاب د چا چا پکار دی دا سوچت کوي ښه د ټولو پکار دی تاریخ دی له به زه راوړم ښه تاسو له به زه کتابونه هم راوړم او یونیفارم هم دله راوړم ټیک ده که نه شاباس سودیس ما سره خبرې کوي سودیس څنګه خیمه طبیعت یې ښه دی یس سر ستا له پلار څونه موده شوه زه وړوکی یم سر ماته نه دی ما نه دی لیدلی پلار ښه سکول کې څنګه خیمه سر موږ له سر هر څه فري راکوي زما پلار چې وفات شو زما پلار به جومات دپاره چانده راټولوي زما پلار به پریشر سي هغه های کېدلو زما پلار سوچ کار به چې وکړو پریشر به های شو زما پلار به نور څه کار به یې نه شو کولی شو زما پلار به جومات دپاره چانده راټولوله جومات جوړېدو بس زما پلار وفات شو بیا زموږ تر هغه موږ باندې هغه مو سو بیا زموږ کور خواته ګاونډیانو هغې زما امیر ته یې ویلې که نه چې دلته یو سکول دی هغه هر څه فري ورکوي هر څه شي چې زموږ بیا زه امیر دې سکول کې داخل کړم چې زموږ په زر کوم خواهش و هغه موږ له سر پوره کړو زه د سر دفعه ډېر شکریه ادا کوم ستاسو هم دپاره ډېره مهرباني ډېره لوی شیخه زویه اسد دا راته ووایه چې دا کم واړه دي دلته کې راځي دلته خو یتیمانان هم ډېر زیات دي ته چې کله داخله سټارټ کې تا ته خو بلا واړي ته به ساخلې او څه به پرېږدې ځکه چې ستا خو هم دومره وسایل نشته دا خو هم ډېره درنه خرچه ده جی بالکل څه د وسایلو کمې دی او څه د بلډینګ سپیس موږ سره ډېر کم دی چې په هغې کې موږ ټول ماشومان زړه خو غواړي چې موږ هر یتیم بچي ته هر هغه سهولت ورکړو چې د کومې هغې خواهش او محرومه دي تي نور کاکیان دي ماشومان دي دې کې ما یتیمانان شته لاسونه اوچت کې یاره عمران صاحب کار د ځان ته ډېر ګران کړی دا اوس واړه کاکیان دي ماشومان دي د دې لباس خرچه خوراک اختر شو قدر دا هر څه چې دی نو دا په دې عمران اسد صاحب دی نو ګران شي ما سره څو خبرې کوي ها ستا پلار څونه موده وشو زویه لس کاله ستا بابا نشته که نه یس سر نو چې راځي نو څه داسې محسوسیت ته چې هر څه کمې دی څه وي زیاتره چې بابا نی نو څه نی سر دلته موږ ته سرجي دی موږ له هر څه راکوي د اختر دپاره وړوکي اختر دپاره جامې او د غټ اختر دپاره غوښه دلته موږ ته تعلیم فری میلاویږي او دا سکول شپږمه پورې دی دا سکول زه یم چې لسمه پورې شي چې موږ ټول تعلیم دلته حاصل کو نور چې دلته دا شپږمه پورې موږ ووایو نو نور تعلیم موږ دومره وس نه کېږي چې موږ نور سکولونو کې فیسونه ورکو دلته زه KG کلاس کې را داخله شوې یم او اوس په 3rd کلاس کې یم ماشوم ډېره ښکلې خبره وکړه چې دا عمران صاحب زما غوږونو ته نه و اچولې چې دا شپږمه پورې دی او دا کاکې ټیک وایي دا کاکې ټیک وایي دا بې پلاره ده دا خو چې شپږم نه د وځي نو دا به چېرته ځي بهر خو یو کتاب اخیستل ډېر ګران کار دی ستا دا خبره ډېره ښکلې ده دا به موږ وزیر اعلی صاحب ته کیدو ښه او دا چې کوم زموږ دا پروګرام کتونکي دي نو زه به هغې ته هم دا ووایم چې کوم مخورس خلک دي هغه د په دغه نمبر رابطه وکړي او صاحب د ماشومانو سره دوی ودرېږي تاسو د سکول وزټ هم کولی شئ دا بخشي پل د پېښور ډېر مشهور ځای دی
او دا سکول په هغه ځای کې دا نمبرات چلیږي بهرحال تاسو یو وزټ وکړئ او د هغې نه پس بیا چې تاسو نه څه کېږي نو تاسو ضرور وکړئ کینه زویه نور ورسره څو خبرې کوي اخا هوای زویه ته څه ویل غواړې سرجي زه چې د کوره راځم ما ته دا محسوسېږي زما ابو چې به پاڅېدو ما له به پیسې راکړي ما ته ویل راځه بچې زه تا ځان سره بوځم ما ته ډېر سخت محسوسېږي څونه موده شو بچې د پلار دی 15 کاله دلته سبق ویا دلته دا سره تا په شان نور مرګریم دي کنه تاسو یې خپلو کې دا خبرې کوي چې بابا څنګه نه د بابا ډسکشن کیږي نو ته خپل بابا په کوم لفظونو کې یادې زما ابو ډېر ښه ما له به دا روړل هغه به روړل کینه زویه دا نورم سکاکې دي او د دې چت لاندې ډېر ماشومان داسې دي چې د هغې پلاران نشته ستا به څونه موده شو چې مړ دي زویه سر جي 8 کالې شو 8 کالې شو 8 کالې شو او ستاسو نوم مړ دی تا خو به لیدلی هم دي که نه جی سمان سر جي لیدلی مې دی خو یادېږي راته نه بابا څنګه یې دا جي سر جي خوږ وي ډېر تا خو نه دي لیدلی نو څنګه خوږ سر جي بس مونږ ته نه یادېږي سر جي زه 10 کال یم اوس زه چې 2 کال یم هغه وفات شوی دوم چت نه راګزار شوی 10 ورځې هسپتال کې و دوبۍ کې و 10 ورځو بعد یې بیا راوړو مونږ پرې نه پوهېدو چې دا څوک دی مور به دې ژړل تا به مور ته کتل چې دا بیبي مې ولې ژاړي یس سر زه چې مونږ بل پرایویټ سکول کې خو هلته فیسونه هم زیات وو او مونږ ته یې څه کمول نه فیسه او سبق هم صحیح نه ښودل زما مور به دومره ژړل چې دلته مونږ ته دا سکول چا وښودو نو مونږ بیا راغلو مونږ ته یې هر څه کپړې یونیفارم هر څه یې راغله مونږ ته فري کړو دلته خوشحال یس سر بابا پسې مخه پکې ښه هغه جنت کې دی چېرته دی جنت کې جنت کې موږ به هم ځو که نه موږ به ځو جنت ته یس سر د کاکې په سترګو کې راغلي دا واړه ارمانونه د یو داسې سړي سره تړلي چې هغه ته موږ پلار وایو دا بې پلاره بچي او هغه بچي چې د هغې پلار وي فرق لري راشه کاکې وایي زما ښایسته کاکې په کوله راشه زویه واه ستاسو نوم دی زویه رانی رانی پلار دې مړ دی څونه موده شو بچي سر جي 1 کال کېږي بیمار و زویه وایه که نه سر مونږ ویل چې مونږ له به څوک هر څه کوي خو بس سر جي مونږ له دلته هر څه کوي مونږ خپل تعلیم کولی شو مونږ له سر جي اختر کې خپل جامې کوي راته وخه راکوي دلته خپل کپړې راکوي اختر کې او که دا سکول بند شو بیا به چېرته ځې بیا به کور ته ځو کور ته کور ته به ځې زویه که دا سکول خدای مکه بند شو بیا سر کور کې به ناست کور کې به ناست دا سکول چې بند شي بیا به څه کوې زویه کور کې کور کې به بل سکول کې به سبق نه وی ولې وسم باندې وسیلې کېږي دا امید ارمان پورا کوي دا هغه امید دی چې دا تعبیر راوړي زه اوس تپوس کوم د یو ټیچر نه تپوس کوم که سبا لږ ډېرې پیسې چې کمې راځي پته چې د عمران اسد به دا په کومو وسایلو دا ځای چلی چې دی به کم ځایونو کې دا چندې غواړي دی به چا ته درخواستونه ورکوي دی به په کومو خلکو ګرځي نو که چېرې خدای مګه دا پیسې کمې کوزې شو نو دا واړه بچه ته ځي د دې وشته چې دی به بل ځای کې سبق ووایي ستاسو شکریه هم دا کوم او ستا حوصلې ته او ستا اعصابو ته هم سلام کوم دا ډېر ګران کار دی
او دا خو سره ورځ او د 2-3 غنټو خبر هم نه ده، دا خو د کلونو یو شی دی. په 2022 کې د سړي بسم الله کړی ده. اخري تاسو کوم چې ولس ته سویل غواړي صاحب، زه خو لږ داسې یاره کې یم چې دا سیستم چلو ډېر ګران کار دی. تاسې ما خورج ته سویل غواړم کې مرازه ده عمران صاحب. زما خو ټول ستاسو سونه کتونکي دي، زمونږ وروڼه کوم خویندې دي، هغوی ته یو درخواست دی، هغه هم د دې ماشومانو دپاره که هغوی دې لږه مرسته، نو هغوی د یو ماشوم سره تړلې د هغه ټول خاندان دی، یو ماشوم سره ټوله معاشره ده. که د هغوی لږه مرسته وي نو دا ماشوم موږ معاشرې له یو خو انسان ورکولی شو. که خدا نخواسته دا سلسله بنده شوه، دا سپورټ ختم شو یا دا سپورټ مخکې ونه شو، نو د دې ماشوم مستقبل به تاسو ته پته ده چې سټریټ کرایم څونه حده پورې سیوا شوي دي. ډېره ډېره مهرباني عمران صاحب. یو جان مننه، موږ د سهار وختي په داسې ګلونو کې ودرولو، په داسې باغیچه کې چې کله چې ډېره بې سکوني وي، سکون ترلاسه کړي. دا ستاسو چې کومې صدقات دي یا ستاسو ډونیشن دي مختلف ځایونه ځي، نو نن نه پس پکې دا هم واچوئ چې عمران اسد سره تړلې دا یو اداره د یتیم دپاره جوړه شوې ده. تاسو سره په دغه نمبراتو ضرور ودرېږئ، وزټ یې کولی شئ. او که تاسو د ټول سکول لپاره څه نشئ کولی، نو 2-3 ماشومان تاسو په خپلې ذمهوارۍ والی چې دی صاحب. خو اخرنۍ خبره د دې سکول نه خو یو 12 مرلې پلاټ هم عمران اسد اغستی، تاسو ته به ښکاري. دا هم یو یتیم خانه ده او دې جوړئ، خو وس ورسره نشته. که چېرې تاسو سره ودرېدی نو دا سړی که نن سکول دی، سبا به دی کالج هم جوړ کړي. عمران صاحب یو جهان مننه. خوشحاله اوسئ.